یو خو د اسلام یو تاریخ دی د دې وخت نه پیغمبر علیه السلام زمانې پورې جی او یو د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه مخکې آدم علیه السلام پورې دا تاریخ چې مونږ وګورو چې هغه زمانه کې کوم مسلمانانو جی بیا خصوصا انبیاء کرام چې هغه برگزیده بندگان دي جی دا کوم حالات چې په مونږ باندې دي او مونږ وایو چې یاره بد حالات دي او دې کې مونږ ازادي نشو مناولی یا چې دې نه مونږ د ازادۍ نوم نشو اخیستی جی د دې نه بد حالات په هغه انبیاو باندې صحیح حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته تاریخ لیکلی دی بني اسرائیلو ته وی چې شام ته لاړ شئ شام ستاسو ځمکه ده دې سره مینه وکړئ دې سره محبت وکړئ جی دا ستاسو خپل وطن دی جی دغه رنګې ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کړ نو بیت الله شریف د جوړېدو نه وروستو هغه دعا کړې وه رب اجعل هذا بلدا آمنا خدایه دا د امن وطن وګرځې د هغې سره یې مینه کوله هغې سره یې محبت کو جی ځکه یې د امن او خدایه وجنبني وبني ان نعبد الاصنام خدایه ته مونږ سوچونه هم ښه کړي د بت پرستۍ نه مونږ وساتې جی دغه رنګې تاسو ذکر د پیغمبر علیه السلام دا د انبیاء مختصر دوه جی. پیغمبرانو ذکر مې وکړ د هر جی. پیغمبر دغه حال دی صحیح هغه ګوره هر پیغمبر یا قومي یا قومي یا قومي قوم ته ویلي قوم ته دا نو دا قوم ته ځکه وی چې هغه قوم کې پیدا و هغه خاورې سره مینه و قوم دغه خاورې نه پیدا و جی نو هغې سره مینه محبت کو جی نو پیغمبر علیه السلام چې کله هجرت کو نو د خپل کور چې راووت او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته تنو بیت الله ته داسې ودرېد نو بیت الله ته مخاطب شو ته ډېر د عظمت کورې ته ډېر د لویوالي کورې ستا یو عزت دی ستا یو شرف دی خو ځکه دې قریشو مجبوره کړې نه وي نو زه به د دې ځای نه تللی نه وي الله ما به دا ځای نه و پرېښی جی او بیا چې کله د مکې نه وته د غار ثور نه ووته او د مکې نه ووته نو بیا یې مکې ته مخ کړی او مکې ته یې بیا وی چې ای مکې که ستا د اهل زه نه ایستې نو زه به تا نه وتینوم ما به ته پرېښی نه وي دا ډېر درد سره او ډېر هغه سره دا هغه څوک محسوسولی چې څوک چې د وطن نه بارځي او رواني د هغه خلک دا درد محسوسولی شي جی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي و یو ځل د مکې نه یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام ته تپوس وکړ د مکې څه حال دی جی نو هغه ورته لګیا شو د هغې عظمت او د هغې هغه لویوالي او هغې صفتونه یې کول حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د پیغمبر علیه السلام د سترګو نه ما اوښکې لیدې چې مسلسل شروع وي هغه د زړه کې هغه خفګان و هغه مینه وه مکې سره خپل وطن سره په مکه کې پیغمبر علیه السلام پیدایش و خړپوس یې پکې کړی وې ژوند یې پکې تیر کړی و نو هغې پسې ډېر د خفګان اظهار کو جی دغرنګې پیغمبر علیه السلام ته چې کله لومبی وحی راله جی حضرت خدیجه له کور ته راغی نو حضرت خدیجه بوته د هغه د تره زوی ورقه ابن نوفل خج هغه یې بوته عالم و جی نو هغه یې بوته نو ورقه ابن نوفل یو درې خبرې پیغمبر علیه السلام ته کړي جی یوه خبره خو یې ورته دا وکړه وی دا ستا قوم چې دی دا به ستا د دې سوچ او فکر نه انکار کوي جی ستا د پیغمبرۍ نه به انکار کوي ستا د کتاب نه به انکار کوي ستا د سوچ نه به انکار کوي جی یوه خو ده پیغمبر علیه السلام په هغې خاموش بیا دویمې ورته وی دا ستا د قوم قریش دا به تا ته تکلیف رسوي دا به تا ته سزاګانې درکوي دا به تا ته نقصان رسوي جی پیغمبر علیه السلام پروا ونه کړه په هغې هم خاموش پاتې شو صحیح خو دریم پیغمبر علیه السلام ته یې وویل ستا دا قوم دا به تا د دې مکې نه وباسي کله چې دا خبره وکړه نو د پیغمبر علیه السلام د سترګو نه اوښکې توی شو الله په دې خبره باندې چې خما به د دې خاورې نه د خپل وطن نه وباسي
نو په دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خفګان اظهار کړی دی. پیغمبر علیه السلام یو ځل مدینه منوره کې وفرمایل مدینه سره ځان له یو مینا وه ځکه چې هغه هم وطن دی که نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل روایتو کې راځي چې که یو اختلاف رای پیدا شي په یو ځای کې او یو قوم په دې قطار کې روان شي او یو په دې قطار کې روان شي نو وایي د مدینې خلک چې په کوم قطار کې نو وایي زه به هغې کې ځم د مدینې خلکو سره به زه ځم د هغوی سره د مینې اظهار کو د مدینې منورې سره د مینې او د محبت اظهار کو او قوم ته دا دعوت ورکو چې خپلې خاورې سره هغې سره مینه او محبت کوي. صحیح دا د انسان محبت چې دا یو فطري څیز دی. یو مرغۍ هغه چې دی نو خپله جاله چې هغې د یو څو ډکو نه جوړه کړي د هغې څومره حفاظت کوي، د هغې خیال ساتي، هغې سره مینه ساتي، د هغې کې د هغې شپه وي، هغې کې د هغې ورځې وي، لاړې شي ټوله ورځ بار تېره کړي خو بیا هغه خپل هغه د 2 ډکو کور ته هغې ته واپس راځي او هغې ته تکلیف نه رسوي، ضرر نه رسوي. که څه بل ضرري څیز راځي او د هغه کور وانهی هغه پرې خفه کېږي، ځان پرې وژني. زمونږ ملک پاکستان دا زمونږ پہچان دی، دا زمونږ ژوند دی، دا زمونږ عزت دی، زمونږ هر څه چې دا خاوره ده او دا مونږ له زمونږ مشرانو آزاده کړې ده او مونږ ته یې راکړې ده. اوس دا بیا خبره ده چې حالات دي راځي، قسم حالات راځي دنیا کې نو زمونږ هغه سوچ او فکر سره اختلاف کېدی شي. که د دې ملک حکمرانان دي، واکدار دي، هغوی سره زمونږ په دغه سوچ او فکر چې یاره د قوم سوچ نشته، قوم سره مینه او محبت نشته، یا کم دی یا پالیسۍ خرابې دي، نو هغې سره زمونږ اختلاف کېدی شي. خو مجموعي لحاظ سره زمونږ ملک، زمونږ دا خاوره، مونږ دې سره دا زمونږ ایمان دی، دا زمونږ ایمان دی. خاوره چې دی نو ملک دا زمونږ مور ده، دا زمونږ اصل دی، دا زمونږ پہچان دی. نو مونږ پیژندې په دې شو. دا خو هغه خلک احساس کولی شي کوم خلک چې د ملک نه بار دي او هغه بار ژوند تېروي، هغوی ته پته لګي چې یاره دا خپل وطن څومره خوږ. نو دا ټیک ته چې زموږ په ملک کې خصوصا بیا په خیبر پښتونخوا کې تکلیفونه دي او هغوی سره مونږ یقیني په دغه غم کې او درد کې شریک یو. یوازې هغوی نه، دغه درد زمونږ د ټولو شریک درد دی. دا نه چې یاره هغوی باندې دی او مونږ باندې نشته، مونږ هم د هغې نه متاثره یو. خو دا سوچ چې یاره د ملک نه نفرت وکړو، نه نه نه، که دا ملک دی خو مونږ یو، که دا ملک نه دی نو بیا به مونږ نه یو، هېڅ هم نه یو مونږ. نو ملک سره به محبت ساتو، خاورې سره به محبت ساتو او باقي دعا به کوو چې زمونږ حکمرانان، زمونږ مشران هغه الله نیکان او صالحان کی د دې قوم درد، د دې خاورې درد خدای پاک د هغوی په زړه کې واچوي. آمین آمین. بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو، تاسو